او د الله حبیب په دې بیماری کې اوسو وصیتونه وکړ. دا د ځنکدن وصیتونه دي. اخرج المشرکین من جزیرة العرب. په بعض روایاتو کې راغلي اخرج اليهود من جزیرة العرب. زخروان خو حجاز مقدس کې چې مشرک او يهودي در نه پاتې نشي. دوی وصیت دا واجیز الوفد بنحو ما كنت اجیزهم. دا ملمانه چې مدینه منوره ته راځي چون کې دار د اسلام د اسلام ټول دنیا نه کم ځای نه خور شوی. ګوره دجال چې روزي ترمذی شریف حدیث ته دجال بروزی د عراق او د شام په دې منځ کې دا د خراسان علاقې نه بروزي. ماوراء النهر د سمرقند او دارنګ د هرات دی علاقې سره لګیدل خراسان دی. ترمذی شریف حدیث ته دجال بدغه زین روز اته په دنیا کې چکر وای خود د اصل اراده په مدینه منوره ای ځکه هغه پته دې دا مرکز د اسلام د دجال اصل مقصد بسی مدینه ته وسی خو چون کې په دې ځمکه الله حبیب قدم یې خیر نو ملائک بسو کوي ته ولاړی د مدینه منوره. قسم دې ک دجال په مدینه خپکی خودش لور نه بچرته ودری حاجیانو تار کال مونږ غزیم خو چې د غزې دې چې دجال برازي حرم د مدینه ته دنه کې دې نشي وې دا مسجد نبوي ودا چې پړکیږي چې دجال روزي نو دې بخپل تابعدار توي هاذا قصر محمد صلی الله علیه دا مخامخ چې تخکاری پړکیږي دا د حضور پاک جمعات دې دنه کې دې نشي. نو د الله حبیب دا ملمانه چې مدینه منوره ترازی او څنګه ز خدمت کوم دا سه خدمت وکوي ځکه الله حبیب ک کافر راغلی او ک مسلمانان په خپل نفس نفیس د ملمنو خدمت کړي او ماشاء الله مدینه والے الله د حبیب وصیت تر اوسه برقرار ده. وسم دا معتمرین او حاجیان چې لاړ شي کم خدمت کې دی په مدینه الرسول صلی الله علیه وسلم کی نا هغه خدمت بل ځکه کی د دې ملمنو بدا سے خدمت کوي لکه څنګه ز خدمت کو د دې بدا سے خدمت کوي لکه څنګه ز خدمت کو. د الله حبیب صلی الله علیه وسلم دا سو خبرې پزن کدن کی د دې وصیت د الله حبیب صلی الله علیه وسلم او فرمایلو. او اخر کې د الله حبیب روته مو منبر باندې کېناس سر مبارک په یو کپڑے تړل لکه څنګه زموږ استاد سر خوږي او هغه مو تړلې او وی یو بندا د الله د بندګانو نه الله ورته اختیار ورکو چې دی دنیا کې پاتې کې کما در تیار کړی هغه طرف ترازه نو فختار العبد ما عند الله تعالی په بند وی چې ما د دنیا د نیمګړي نعمتنا او دا مینی پکار الله تا چې تیار کړی امه پکار دی. فبکا ابو بکر فعجبنا لبکائی. ابو بکر رضی اللہ عنہ فجڑاش وای مونږ تعجب کو چې را دی ولې چاري. وقال بأبي وأمي نفديك بآبائنا وأمهاتنا وأنفسنا وأموالنا. دې مور پلار می درنه قربان شه او مونږ پلاران او مین دي زانونه ټول د تانه قربانو. دا الله د حبیب صلی الله علیه وسلم غ پیشنګوي دارنګ د وفات نه پسې وی دی مسجد نبوی ته د خلکو د کورونو د طرف نه کړکی او دروازې نو په آسان به مسجد نبوی ته راتلل. نو دا الله حبیب د وفات نه مخکې وی چې لا يبقى في المسجد باب الا سد الا باب ابي بکر. رواه البخاری وهكذا رواه البخاری رحمه الله. ویدا سمر کڑکی او دروازې چې مسجد نبوی ته دی ټولې دی بند کړې شي د ابو بکر دروازه دې بندي رضی الله عنه. بس الله دې موږ تاسو ټول مسجد نبوی ته بوزي او حرم شریف ته کله چې مزور مسجد نبوی کې پزور مسجد نبوی کې تاسو مس کوي نو خي طرف لا رست یو دروازه راضی هغه ته باب ابي بکر وای رضی الله عنه. باب ابي بکر سره چې بر او ګور نو لیکلي دي وای هذه موضع خوخه ابي بکر رضی الله عنه.
دا د ابوبکر رضی الله عنه دا کڑکی زیره چې الله حبیب ټول بند کړي مگر دا بند